خاص د جمعې د شپې عمل د محبت د فاره لا جواب عمل، خصوصا د هغې محبت د فاره کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې روان شوي، د هغوی په کور کې رواني راغلي، د جمعې په شپې باندې دا یو عمل وکړي، الله جل شانه به د هغوی په خپل منځ کې دوباره مینه او محبت پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو او خویندو، نن درته یو داسې زبردست آیات خیمه او یو ډیر مزیدار دعا درته خیمه. دا د محبت د پاره که تاسو استعمال کړئ کنه، نو د محبت د پاره لاجواب عمل دی. دا خصوصا هغه تعویض دی دا کم چې کله ول تاسو لاړ شئ عاملان ولا او عاملان د دې دعا نه تعویض جوړ کړي او تاسو ته په غاړه کې واچي، او هغه تعویض او هغه دعا ده چې زه درته دغه باندې د تعویض په توګه باندې نه وایم، د دې هغه وظیفه درته خیمه. نو دا هغه تعویض او هغه دعا ده چې کله دا تاسو وکړئ، نو دستانه هغوی د دې یو تعویض کولو دا کومه دعا چې درته اوس خیمه، صرف د دې یو د هغوی به د ستاسو نه 10,000 15,000 40,000 بعض ظالمان 50,000 روپۍ مخلي. خو به دې سره الله جل شانه د خلکو کارونه کوي، تعویض موږ له څه نه کوي، تمام کارونه الله جل شانه موږ له هغه سموي، لیکن دا ورته یو قسم له وسیله موږ ګرځو. نن زه تاسو ته د دې د تعویض طریقه نه ښیم، نن درته د دې د دعا طریقه ښیم او د جمعې په شپې باندې به دا عمل کوئ. که د ستا د چا سره محبت وي او هغه د ستا سره مینه نه کوي، ګوره کله کله داسې وشي چې یو هلک وي د یو جنۍ سره جایز مینه او محبت ساتي، او هغه جنۍ کې دومره غرور او دومره تکبر وي چې هغه بیا د دې هلک ته اړه رجحان نه کوي، اړه ده ته ګوري نه. نو دا عمل د جمعې په شپې باندې وکړه، تو بیا د الله امداد ته ګوره چې الله تا سره څنګه د غیبن امداد کوي، د هغې زړه څنګه تا پسې سوځي، هغې زړه به د ستا طرف ته مایله شي، د هغې په زړه کې به صرف ته اوسېږي. بیا یا یو جنۍ ده، هغه د یو هلک سره جایز محبت دی او هغه دومره غرور تکبر کوي چې د دې طرف ته اړه مخ راړي نه، نو هغه زنانې خو دا عمل بالکل کولی شي د جمعې په شپې باندې. یا ښځه او خاوند دی او د هغوی په خپل منځ کې رواني راغلی دی، رواني خو یا د ښځې د طرف نه راغلی دی او یا د سړي د طرف نه راغلی دی. کله ښځه یو حرکت وکړي، هغه د سړي د نفرت باعث چې کوم دی وګرځي، بیا د دوی او کله چې دا کور روان شي کنه، د ښځې خاوند دا به چې هغه پلار بیا ټیک نه کړي، کله کله مسایل موږ راځي نه، هغه نه خوري سمون، بالکل دې مږدي شرایط هغه مږدي، دې ګزاره نه کوي هغه ګزاره نه کوي. نو دا فیصلې به هم کوو، لیکن دا کم عمل چې درته خیم، دا عمل کو تاسو وکړئ بغیر د فیصلو نه، الله جل شانه په خپل د ستاسو فیصله وکړي او الله جل شانه به د ستاسو د دواړو زړونو دوباره په خپل منځ کې ولګي. کله سړی خفه وي د ښځې نه، ښځې ته اړه چې کوم دی دغه نه کوي، توجه ورته نه کوي، کله دا ښځه خفه وي د سړي نه، د سړي ته اړه توجه نه کوي، نه خبره مني، نه فرماني وغیره، د ښځې خاوند په خپل منځ کې مینه محبت نشته، د هغوی د مینې محبت د پیدا کولو دپاره هم تاسو دا عمل بالکل کولی شئ. دې نه علاوه تاسو د عام محبت دپاره خو چې جایز محبت وي، د هغې دپاره تاسو دا عمل بالکل کولی شئ. دې عمل هر چاته مکمل اجازه شته دی، لیکن شرط پکې دا دی چې دا عمل جایز عمل وي. راځئ زیات وخت نه اخلمه، د عمل او د دعا درته ښیمه. که دا چرته کې د ستا د چا سره مینه محبت دی او هغه د سره مینه نه کوي او ته غواړې چې زه دا په خپل مینه محبت کې مبتلا کړم، که سړی وي او که چې کوم دی زنانه وي، نو د ټولو اول د جمعې په شپې باندې به راپاسې، تهجدو ټیم کې به راپاسې، د ټولو اول به تاسو چې دی هغه به دغو کې تهجد به وکړې، د هغې نه پس به کښېنې او په یو ناسته باندې به 3 کرته دا چې کوم دی دعا ووایې. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم.
اسانه مې درته وویله که چاته نه دغه شوی نه ازاته شوی نه دوباره دا ویډیو راوروسته کې دوباره وګورئ او د هغې نه پس به بیا داسې وي اللهم انت الرب حسبي من فلان ابن فلانة اعطف قلبه وذلله الیه دغه دعا ده یې ځان ته ولیکئ که درته نه زوتېږي دا دعا به وي د دې دعا دا چې کوم دی د استعمال طریقه سره د نکوس چرته کې د ښځې نه خاوند خفه دی نو هغه دې بیا داسې وي اللهم انت الرب حسبي من فلان ابن فلانة نو په دې ځای کې به فلانې د دې په ځای باندې به د خپل خاوند نوم واخلي او فلانتې د هغې په ځای باندې به د خاوند د مور نوم واخلي او بیا دلته کې راځي اعطف قلبه الیه وذلله الیه نو دلته کې به د خو والا الفاظ استعمالوي او که چېرته کې ښځه ترېنه خفه وي اسانه مې درته که چېرته کې ښځه ترېنه خفه وي او خاوند هغه راضي وي نو بیا به داسې وي اللهم انت الرب حسبي من فلانة بنت فلانة نو د دې اول فلانة په ځای باندې به د هغې جنې نوم والي د کم سره چې دی محبت مقصود وي بنت فلانة او د دې دویم فلانتې په ځای باندې به د هغه جنې د مور نوم واخلي او که چېرته کې د مور نوم یې معلوم نه وي نو بیا به داسې وي بنت حوا نو او بیا دلته کې راځي اعطف قلبها وذللها الیه هلته کې مې ویلو اعطف قلبه دلته کې به وي اعطف قلبها هلته مې ویلو وذلله دلته کې به وي وذللها الیه بس صرف دومره فرق دی په دې طریقې سره تاسو د جمعې په شپې باندې دا عمل وکړئ انشاءالله چې د دې په برکت باندې به هغه معشوقه د ستانه زاریږي قربانېږي که ښځه خاوند په خپلو کې روان شوي نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به د هغوی کور خمروغ شي یو ډېر زبردست عمل مې درته وښو بلکل تاسو کولی شئ تاسو د دې مکمل اجازه شته